دوستانو موږ څنګه کولی شو په واتس اپ کې داسې یو پټ سیټینګ وکړو چې هغه بل څوک زموږ واتس اپ ونه ګوري. نو دا سیټینګ ډېر زیات ضروري دی. په واتس اپ کې دا 15 سیټینګونه داسې دي چې هیڅ چاته معلومات نشته په دې اړه. نو تاسو کولی شئ چې په واتس اپ کې دا 15 سیټینګونه همداوس آف کړئ، ځکه چې ستاسو واتس اپ په دې سره هیک کېدی هم شي او ستاسو واتس اپ کې ډېر زیات تغیرات پکې هم راتلی شي. نو زر تر زره کوم سیټینګ چې زه کومه باید تاسو هم وکړئ او بس چاته چې تاسو هم واتس اپ کاروئ دا سیټینګونه لازمي وکړئ، ځکه چې په دې واتس اپ کې ډېر زیات مشکلات پیدا کېدی شي. راځئ دغه ویډیو تر پای پورې وګورئ، زموږ چینل چې دی لازمي فالو کړئ، زموږ فیسبوک پیج هم فالو کړئ. داسې ویډیوګانو ته واتس اپ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ دلته به تاسو 3 ډاټ ته راشئ. څنګه چې راغلی دلته به تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې به تاسو ته بلها اپشن راشي. تاسو به اول چې دی ټول نه اول تاسو به پرایویسي ته راځئ. څنګه چې تاسو پرایویسي ته راشئ دلته به تاسو لیکلي وي هو کان سی مای پرسنل انفو، زموږ شخصي معلومات چې دي ټول کار چې دی زموږ دلته دی. ګورئ دلته لیکلي لاست سین اینډ آنلاین، دلته به تاسو راشئ. دا د پدې په معنا ده چې که ستاسو که غواړئ چې تاسو اکاونټ چې دی غیر فعال واوسي یا چې بل چاته به داسې نه ښکاري چې دا ناست دی یا واتس اپ خلاص دی، دا به داسې کوي چې دا نو باډي کوي، دم سم کوي، ځکه چې اوس تاسو که ته آنلاین یې نو ته به بل چاته به نه شو کېږي چې دا به آنلاین دی یا آفلاین دی، ته به داسې ښکاري چې تا انټرنیټ بند دی، بس داسې به ښکاري. که چېرته بېرته ایوری کول غواړئ چې بل چاته ښکاره شم بیا پاس ووهه، که چېرته وایي چې ښکاره نه شم نو باډي کا. دا لومړی پروسه وه. لاندې به لاړ شي پروفایل، که چېرته غواړئ چې زما عکس بل څوک ونه ګوري دا هم نو باډي کا، بس دې سره هم کولی شي. که چېرته غواړئ چې زما ملګري وګوري بس دا مای کانټیکټ کا، که وایئ چې ټول وګوري بس برنی کا. ورپسې لاندې به راشي دلته به تاسو لیکلي اباوټ، که غواړئ چې زما کسان علاوه نور کسان هم وګوري څه شی زما نمبر بل چاته شو شي بس ایوری ون کا، ته هم کولی شي. که وایئ چې بل چاته شو نه شي زما کورنۍ موبایل دی کوروالا موبایل دی بس نو باډي کا، بیا بس پردي موبایلونو نه بس زنګونه تا موبایل ته نه راځي، د په دې معنا ده. ورپسې شي لینک، بل څوک به ستاسو لینک به نه شریک کوي، یوازې تا سره چې کوم ملګري دي هغه لینک شریکولی شي، نور کسان نشي شریک کولی، دا په دې په معنا ده. که وایئ چې شریک نه کړي نو باډي کا، که چېرته وایي نه ټول هر څه دی ما سره شریک کوي هر یو کس بس ایوری ون کا، په دې معنا دغه لینک دې په معنا ده. نو لاندې به راشي دوستانو دلته به تاسو لیکلي وي سټیټس، که چېرته ستاسو سټوډیوګانې یعنې سټیټس چې تاسو جګوئ، که چېرته غواړئ چې زما کوم ملګري چې دي هغې ته جګوم بس دا مای کنټیکټ که، کوئ چې یو کس ته جګوم بس لاندنی کا، که چېرته وایئ چې ټول وګوري بس مای کنټیکټ دا ټول انتخاب کا. دوستانو لاندې به راشي دلته به تاسو لیکلي وي ایوری ون ګروپس، دا ګروپ چې دی که چېرته غواړئ چې تاسو ګروپ کې هر څوک واچي ایوری ون وي ایوری ون کا، که چېرته غواړئ چې نه هېڅ څوک دې ما ګروپ کې وانه چي بس مای کنټیکټ کا په اخرنی، بس تا به څوک ګروپ کې نه اچوي، دا په دې په معنا ده. ډېره زیاته اسانه ده. لاندې به راشي دا نوی سټیکر چې دا نوی راغلی دی، دې کې به لاسوهنه نه کوو. ورپسې لوکیشن دی، ورپسې کالس دی. دا کالس څنګه راغلی دلته یو آپشن ده، تاسو به دا غیر فعال ساتئ، دا په دې معنا ده چې تاسو بس محفوظ دی او څوک به ستاسو واتس اپ ته څوک هیکران یا نور کسان چې دي ستاسو واتس اپ ته زنګ نه وهي بس محفوظ دی. دوستانو لاندې به راشي دلته به لاندې به ډېره زیاته مهمه آپشن دی، باید تاسو په نظر کې ونیسئ. دلته لیکلي ایډوانسډ، د ایډوانس چې دی دا درې واړه آپشن تاسو به آف ساتئ. دا په دې معنا ده چې ستاسو واتس اپ کې به څوک لاس نشي وهلی، پردي موبایلونو نه به تاسو زنګونه څوک نه وهي، آی پي کمپلیټ چې دی تاسو ته مشکلات پکې نه دي راغلي، بس دا په دې معنا دی. دا ډېره زیاته ضروري آپشن دی، ایډوانسډ په پرایویسي کې راځي، بس دا سیټینګ چې تاسو آن کړي وي او دا ډېر زیاته مهم وي، او دا په دې معنا ده دا آپشن چې کله چې تاسو سټیټس یا چې تاسو جیګ کوئ بس هغې ته به نه ښکاري، دا په دې معنا ده. ډېره زیاته اسانه ایزي طریقه وه، دغه طریقه داسې هم استعمال کړئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زموږ پیج هم ځان سره فالو کړئ. ډېره زیاته مننه.